سرک زندگی. بې اولادي ډېره سخته ده. ریښتینې کیسه. سلامونه، مینه او درنښت تاسو ټولو اوریدونکو ته. هیله لرم ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. دغه کانال سبسکرایب کړئ، خپل دوستانو سره یې هم شریک کړئ. د دې کانال څخه ریښتینې کیسې په پښتو ژبه او په دري ژبه داستانهای واقعي خپریږي. نننۍ کیسه زموږ د یو افغان ورور کیسه ده چې د خپل ژوند داسې بیانوي. زه په زلمیتوب کې ډېر ښکلی ځوان وم. زما یو ورور و چې زما څخه مشر و. واده یې کړی و او بچیان یې و. خو مګر زه د کار په قصه کې نه وم. خپل د ځان خیال مې ډېر ښه ساته. نوي نوي جامې مې کول، تل مې سپین جامې اغوستل. زما خپل رنګ هم سپین ده. قد مې جګ و، تور ویښتان مې درلوده، توره ږیره او تور ښکلې سترګې چې زما ښکلا یې 2 برابر کړی و. کله چې زه د کوڅې څخه تېرېدم، د کلي ټول نجونې زما د دیدن لپاره پټ پټ د دیوالو له سرو څخه سرونه یې ویستل. کله چې زه زلمی شوم، زما مور ماته یوه نجلۍ جرګه کړه. هغه خلک زما مور سره دوکه وکړه. ښکاره یې که یوه جنۍ او د واده په ورځ رایې کړه بله جنۍ. دغه جنۍ چې ماته راکړه عمر یې ډېر غټ و. کله چې د واده څخه وروسته مې ولیده، څه مې ونه ویل. ما ویل دغه نجلۍ ګرمه نه ده. ښه چلند به مې ورسره کول. تل به مې مینه ورته ورکول. زه په هغه ډېر ګران وم. خو بدبختانه هغه خوارکۍ ماشومې نه پیدا کول. 20 کاله مې ورسره تېر کړل. ما د ښځې نوم وانخیسته. ما ورته ونه ویل چې زه بل واده کوم. ما به ویل چې دغه خوارکۍ ونه ځورېږي او ونه ژاړېږي. زه نوی د ځوانۍ په جوش رسېدلی وم چې هغه خوارکۍ بوډۍ شوه. کله چې بوډۍ شوه، نور د کور کارونو حوصله یې نه درلوده. یو ورځ یې راته ویلې: سړیه، زه درته بل واده کوم. ما ویل خوښه دی. یوه ښځه چې زما د ښځې خورلڼه وه، هغه ورته ویلی و چې ما یو جنۍ ستا خاوند ته پیدا کړی. زما مشره ښځه لاړ د جرګې لپاره. کله چې لاړ، د هغه جلۍ دستمال یې راوړ. ما ورنه پوښتنه وکړه چې جلۍ دې ولیده؟ هغه ویل ما جلۍ ونه لیده، خو وایي چې جلۍ پیغله ده. ما ورته ویل چې بیا په کوم بله بلا وانه وړم. همدغه شان وسو. کله چې د واده ورځ شو، جلۍ یې راته په نکاح کړه او ناوې د آس په سر سپره کړه. ګورم چې وړه ماشومه ده. کله چې کور ته راغلو، جلۍ مې ولیده. د 10 کالو یا 8 کالو جلۍ وه. بیا همغه کیسه شوه. دا ځلې کشره ښځه. دغه زما څخه ډېر ډارېده او تل به رانه پټېده. ما 4 کاله ورته انتظار وایسته تر څو پیغله شوه. وروسته د 4 کالو څخه کله چې رحیمه پیغله شوه، لا هم ماته نه نږدې کېدل. کله چې زه به خواته ورتلم، چیغې به وهه.
زما مشره ښځه ما سره به غال مغال کول چې جلۍ درنه ډارېږي مه کوه پرېږده نوره هم غټه شي. ما به ویل غټه ښځه ده نور کله غټېږي. خو یو ورځ مې ډېر وڅارل کله چې رحیمه خسو لپاره خسخانې ته کته شوه زه ورپسې لاړم. ډېرې چیغې وکړل خوله مې ورباندې بنده کړه. ما هم ورسره هالیکه ونیول. رحیمه چې ووته مشره ښځه مې ډېر په غوسه شوه. ما ورته ویل پردي خو نه ده خپله ښځه مې ده 4 کاله شو چې واده مې کړی ولې نور زه څومره صبر وکم. وروسته له هغه رحیمه ما سره بد چلند نه کول. خواته مې راتله. مشره ښځه مې مړه شوه او رحیمه امیدواره شوه. یو زوی الله تعالی راکړل نصیب نه و هغه مړ شو. بیا رحیمه امیدواره شوه یوه لورکۍ راکړل الله تعالی. بیا بله لور مې پیدا شو. د کشره لور نوم مې خدیجه کېښوده. مشره لور مې په سرې یا سرخکان باندې مړه شو. خدیجې سره زما او د مور ساعتې تېر و. ښه خوشحال ژوند مو کول. خدیجه لور مې ډېر ښکلې جنۍ وه. غټې غټې سترګې درلوده لکه د غرڅه په شان. خدیجه ورو ورو غټه شوه. کله چې پیغله شوه زما ورور خپل زوی ته خدیجه یې وغوښته خو مګر مور یې رحیمه ونه منل. ویل زه لیورزي ته مې نه ورکوم. زما یو اکا و چې په بل ولایت کې ژوند کول. هغه خدیجې ته جرګه راغی. مور یې ومنل چې د اکا زوی ته ورکړي. خدیجه مو ورکړه. کله چې خدیجه مو ورکړل خو سر یې ویل خدیجه دلته نکاح کوم او واده مراسم خپل وطن کې جوړوم. زه او د خدیجې مور دغه خبره مو ومنل. زه د خدیجې مور خدیجې سره روان سو لاړو زما د اکا وطن ته. د خدیجې خسر د واده لپاره خدیجې ته خرید وکړل او ویل یو هفته وروسته د واده مراسم جوړوم. لا د واده شپې ته 3 ورځې پاتې وې. یو ماښامي چې مونږه په هولۍ کې جای اچولی و. کله چې ډوډۍ وخوړل شو هر یو خپل جایو خواته لاړ د خوب لپاره. یوازې په هولۍ کې د خدیجې خسر خدیجه او یو وړکۍ لورې چې پلوشه نومېده هغه پاتې وه. په دې وخت کې د دیوال له شا څخه د خدیجې په خسر باندې ډزې کېږي. په دې ډزو کې خدیجه هم شهیده شوه. کله چې د ډزو آواز وشو ټول هولۍ خواته مو منډه کړه. ګورو چې 3 نفر د صفې په مخ کې پراته دي. خدیجه لا ژوندۍ وه. 1-2 دقیقې وروسته ساه یې ورکړه خو خسر یې جای په جای شهید شوی و. زما ښځه رحیمه کله چې خپل لور یې په وینه کې ولیده ضعف شو. کله چې بیا په هوښ کېده خپل لور یې لیده بیا بېهوشه شوه. همداسې تر سهار څو ځلې بېهوشه شوه. کله چې سهار شو له یوه کور څخه 3 جنازې هدیرې خواته لاړ. زما ښځه لیونۍ شوه. خپل ویښتان یې شکوو.
غوښې په غاښ کول، خپل لاسونه یې به په غاښ کول، چیغې به وهه، بیا به بېهوشه سوه. کله چې خدیجه مو ښخه کړه، جنګ په کلي کې ډېر شو. تیاره به راتله، بمبارد یې کوو. د خدیجې د خسر کورنۍ مجبور سو چې ویل مونږه پاکستان ته ځو. کله چې هغوی لاړ، مونږ هم خپل وطن ته راغلو. کله چې خپل کور ته راغلم، زما ښځه حالت یې ډېر خراب شو. ټوله ورځ به بېهوشه وو یا به ژړل. زما ښځه ډېره ځوانه وه، د 15 کالو وه، مګر په یو کال کې داسې شو لکه 80 کلنه بوډۍ. خپل د لور غم یې نشو زغملی، په یو کال کې مړه شوه. زه پاتې شوم او ژوند یوازیتوب. تر څو شیمه او حرکت مې درلوده، ځان ته به مې پخلی کول. خو مګر اوس ډېر بوډا شوی یم، ځان ته هېڅ شی نسم کوی. زما د ورېرونو څخه هېڅوک هم په وطن کې نشته، ټول مهاجر سوي، یوازې زه یمه. زموږ یو همسایه ده، ډېر نیک او مهربان دی. پخلی کوي، ماته ډوډۍ هم راوړي او زما څخه پالنه هم کوي. زه یمه او د مرګ غېږې ته انتظار، چې کله مرګ راشي او ما بوځي. بې اولادي ډېره سخته ده. خدای دې هېڅ بنده خپل بې اولاد او بې کسه نه کړي. دا و زما د ژوند کیسه. ګرانو اوریدونکو، هیله لرم دغه کانال سبسکرایب کړئ او خپل ملګرو سره یې شریک کړئ. تر بل داستان تاسې په پاک او مهربان رب سپارم. الله مو مل شه.